جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي فرمان پر اساس کورنیو بهرنیو پانګوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو په موخه د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټه رامنځته شوه. د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي فرمان پر اساس او د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هدایت او د اقتصادي کمیسیون د 1445 کال د دوهمې ګڼې مصوبې پر بنسټ د پانګونې بین الوزارتي کمیټه رامنځته او نن شنبه د روان مریض کال د سنبل میاشتې په 25مه نیټه ابتدایي غونډه ترسره شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ځانګړي سکرټر مولوي عبدالله اعظم وویل د اسلامي امارت په راتګ سره افغانستان د اقتصاد په ډګر کې لومړني ګامونه اخیستي او د نیکمرغه ښه نتیجې هم ورکړې ده. ښاغلي اعظم زیاته کړه افغانستان د پانګونې په برخه کې بې شمېره فرصتونه لري او دغه کمیټه به کورنیو بهرنیو پانګوالو ته لازمه اسانتیاوې برابرې او په اماراتي ادارو کې به یې له بیروکراسۍ مخنیوی وکړي. ورپسې د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې رئیس مولوي ذبیح الله ناصر چې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې مسؤلیت هم پر غاړه لري د خپلو خبرو پر مهال وویل دغه کمیټه د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې فعالیت کوي او موخه یې تر واحد چتر لاندې د کورنیو بهرنۍ پانګونې د طرحو طی مراحل د پانګونې پروسو کې چټکتیا او شفافیت رامنځته کول او د پانګوالو اړوندو وزارتونو ترمنځ مؤثره همغږي رامنځته کول دي. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې ټول اړوند وزارتونه باید دغه کمیټې د کړنلارې د غني کېدو په موخه خپل نظرونه په 3 ورځو کې په کتبي ډول د یاد کمیټې له دارالانشا سره شریک کړي او هلته به د موظفې شوې کمیټې له لوري د نظرونو د توحید په صورت کې یوه جامع کړنلاره ترتیب او د منظورۍ لپاره به اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شي. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.